ملګرو اخیر کار هغه کس گرفتار کړی شو کوم چې په بټخیله کې 9 کسان هغه وجلي وو. تاسو ته په سکرین باندې د هغې کوم تصویر چې دی هغه ښکاري. دې نه علاوه کوم د پولیسو سره چې هغه دا وخت دی هغه هم تاسو وینئ. بل طرف ته د کم وفات شوي کسان چې کوم چې دي ایشتي د هغې کوم قبرونه چې دي هغه هم تاسو ته په نظر باندې راځي. آیا ګرفتاري څنګه مخې ته راغله؟ په تاسو موږ تاسو سره یو تېر شوي ویډیو کې هغه مکمل معلومات شیر کړی چې د څه وجوهات یعنې د ښځې د وجې نه دی چې کوم دی دونه غټه غویمه وکړه او کوم 9 کسان چې دي هغه یې ویشته، پکې 6 تنان سړي ورسره 3 کپ زنانه چې دي هغه هم قتل کړی شوي دي. د دې ملزم باره کې تاسو ته معلومات درکوو چې ملزم څوک دی. د ملزم نوم هغه اسامه دی، د بریکوټ سره هغه تعلق لري او کله چې ودې دا واقع وکړه نو بیا بریکوټ ته رسېدلی و. د ملکن کم د بټخیلې انتظامیه چې ده هغو هلته د کم سوات انتظامیه چې ده هغو سره رابطه وکړه چې آیا دا کم ملزم چې دی ګرفتار کړی شي، ځکه چې کم واردات کړي دي هغه که موږ وګورو د ملکن په سیمه به داسې راغلي هم نه وي مخکې، نو د هغه ځای کم پولیس چې دي هغو کومه کاروایي چې ده هغه دونه تیزه کړه چې دا کم ملزم چې دی هغه فورا هغه ګرفتار کړو. دا وخت چې کوم دی هغه د سوات پولیس چې کوم دي د هغو په ولقه کې دی او د کم ملکن انتظامیه چې ده هغې ته به دا هغه حواله کوي او د دې کم قانوني کاروایي چې ده هغه به مخې ته راوړي. دې نه علاوه د یو کم قتل کړی شوی یو هلک بل هم کم چې په دې وارداتو کې هغه قتل کړی شوی دی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ولی الله نوم و د دې هلک کم چې دی کم قاتل چې دی هغه ډېر زیات په بېدردۍ سره راغی او دا کم کسان چې دي هغه یې قتل کړی. یعنې 9 تنان هغه ته وجنې، ستا دونه زړه له رحم نه راځي، دونه زړه ستا نه سوځي. بل دا کمې د اختر شپې چې دي یعنې د دې کوم رشته دار چې دي کم کلیوال چې دي بلکې کومه سیمه چې ده هغه ټول وخت دا په یو غم کې چې کوم دی هغه روانه ده او بلکې په سوشل میډیا باندې هم دا خبر چې کوم دی ډېر زیات شیر کېږي. نو ټول خلک چې کوم دی هغه اختر خوشحالیانې تېر دي او په دې غم کې هغه ملوث شوي دي. نو دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي، مخکې در سره هم شیر کړئ چې نور کسانو ته هم پته ولګي کوم کس چې و هغه یې ګرفتار کړی دی.